د یمامه قبیله سردار او داغه نوم سمامه بن اسال و. دا سردار د یمامه قبیله چې د نبی رسول الله والسلام ډیر سخت دشمن او د نبی رسول الله ګوستاخ هم و. د نبی رسول الله ډیر سخت ګوستاخی کوله، ډیر ناکار دشمن و د نبی علیه الصلاۃ والسلام. چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د ګوستاخی نه تنگ راغی کنه، د بد رد ویلو نه نبی رسول الله تنگ راغی، نو صحابه کرام ته فرمایل وی دی خو چې کم ځای اولې نو دی قتل کړي، دا سمامه قتل کړي، د ما ته ډیر تکلیف راکو. نو د دې غزانه چې کله صحابه کرام واپس راتلو، نو دا سمامه په لار باندې روانو مکه مکرمه ته، د خپل علاقې نه روانو مکه مکرمه ته. نو صحابه کرام چې او فیجن چې دا خو هغه سمامه ده چې کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کنځلي کوي، کوم چې د نبی علیه السلام سخت دشمن دی، کوم چې نبی علیه السلام پر مېلې د قتل کوي، راشه یوازې روان دی چې گرفتار کو. نو صحابه کرام چې د غزانه واپس راتلو د په لار باندې گرفتار کو، چې گرفتار کو د غزانه چې راورسېدل نو دین د ځان سره راوستو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبره د یمامه قبیله چې کم سردار او سمامه هغه تا ته چې کنځل ډیری کوي، اته چې په بدو باندې ډیری یادي، د الله پاک پیغمبر ژوند خمونی ولې د مراوست وستا مرزي چې تور سره سکه هغه ور سره وکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایله کته سمامه وی او ز سمامه ما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله د مسجد نبوي په دستان پورې اوتړای، په دستان پورې اوتړای. نو صحابه کرام د پستان پورې اوتړو شپشورا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سار منزل چراوته د پستانه پورې تړلې شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل کیف حالک یا سمامه، سمامه څه حالت دی، شپه په خیر وته څنګه چل دی او څنګه مسلمانې کی کنه. نو دې سمامه ورته وویل ویو خبره زما واوره، کو چرته قتل کایمه نو قتل میکا، کو وجن مینو سمکا ومه وجنا قتل میکا، زما معمولی سړی نه ما د یمامه قبیله سردار يم ډیر غټ نوم دی را باندې کیږي. خلک به وی چې د یمامه قبیله سردار وجه معمولی سړی نه زما په مرګ دی لوی نوم کیږي، نو کو وجن مینو اومه وجنا نوم بدی وشي. او دویمه خبره دا کو چرته فدیه غواړي نو راته وای څومره فدیه دی په کار د چا غدر لراولېګم، درو قبیله سردار يم ډیر پیسې بل درکو کو فدیه غواړي. او درېمه خبره دا ده چې کو آزادۍ مې او احسان را باندې کوي، نو ته به وینې چې زه بیا د احسان بدله څنګه ورکوم، ستا به ډېر شکر ګزار یم، ستا به ټول عمر احسان من یم، او د دې احسان بدله به درله ډېره غټه درکړم. نبی علیه الصلاۃ والسلام هېڅ ونه فرمایل، مخکې ته لاړ غلی د سهار مونځ یې وکړو، بس صحابه کرام خواره شو، ورځ تېره شوله. صحابه کرام په مسجد نبوي کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره چې کوم اعمال کوي دی ورته ګوري، هغه چې د نبی رسول الله کوم ادب کوي، کوم احترام کوي، کوم عزت کوي، دغه هر څه په خپل سترګو باندې ګوري. دویمه شپه رااله، شپه تېره شوه، په دویمه شپه باندې چې د سهار مانځله نبی علیه الصلاۃ والسلام راته بیا ترېنه تپوس کوي کیف حالک یا سمامه، سمامه حالت دې څه دی، څنګه څه وایې؟ د ورته وایي هغه درې خبرې دي، اکه درې خبرې دي. کو قتل کوي مې نو ډېر غټ نوم دې را باندې کېږي، د لوی قبیلې سردار به قتل کړي، خلک به دې ډېر په لوی نوم سره یاد کړي. او کو فدیه غواړي نو وایي چې خپل قوم ته سوال جواب وکړم چې څومره پیسې غواړي چې هغه درله راوړي. او کو آزادۍ مې احسان به راباندې وکړي، ته به وګورې زه د احسان بدله بیا څنګه ورکوم. نبی علیه السلام ورته بیا غږ وګو ونه کو، دا د نبی علیه السلام اخلاق مبارک و. کو زه ته ویم موږ ورته څومره بدې ردې ویلې وي، ښه یو پلته دې راته کنځل کولو، بدې ردې دې راته ویلې، اوس زما په غریب کې بیا داسې نیغې نیغې خبرې کوي، بیا نیغې نیغې خبرې کوي. نبی علیه السلام ورته هېڅ ونه وایي، لاړ بیا د سحر مونځ وکړو، صحابه کرام خپل اعمال وکړو، خو سمامه ګوري، ښه دا 3 ورځې او دا 2 ورځې چې تېرې شو دا دې ګوري، نبی علیه السلام تم ګوري، صحابه کرامو تم ګوري چې څنګه اعمال کېږي، څه طریقه ده. په درېیمه شپه باندې چې نبی علیه السلام د سهار مانځله راوته کړه، نو بیا یې ترېنه تپوس کوي کیف حالک یا سمامه، سمامه حالت دې څه دی، څه وایې؟ وایي هغه 3 خبرې دي، اکه 3 خبرې دي. کو ازادۍ مې نو لوی نوم دې را باندې کېږي، او کو چېرته فدیه غواړي نو ووایي چې څومره فدیه دې په کار ده چې هغه درله درکړم، او کو ازادۍ مې احسان به راباندې وکړې دې ډېر احسان بدله به ډېره غټه درکړم. صحابه کرام په انتظار و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خو مخکې د مرګ حکم کړی چې کوم ځای خو ولید دې قتل کوي، او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته 3 ورځې مهلت هم ورکو، ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه دا وه چې هغه به 3 ورځې مهلت ورکاو. په یو کار کې مشوره ورکوله چې 3 ورځې پکې ته سوچ وکړه، فکر وکړه. په هر کار کې نبی علیه السلام 3 فیرې ورکولې، نو 3 ځله مهلت ورته هم ورکو، مخکې هم د قتل حکم نبی علیه السلام کړی و. صحابه کرام په دې انتظار و چې اوس به نبی علیه السلام فرمایي چې اخوای بوځئ سرتې نه ووهئ، قتل یې کوي، دې نه سمېږي. خو نبی علیه السلام چې څنګه مونځ وکړو که نه،
نو سمامه ته متوجه شو قد عفوت عنك یا سمامه اے سمامه ما ته معاف کړي. صحابه کرامو ته فرمایي دې پرانه چې ځان خپل کړی تا پرې دا وای چې دې دې ما معاف کو پرې دا وای. صحابه کرام حیران شو. 3 ورځې مهلت هم ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته مخکې د قتل حکم کړو او اوس نبی اسلام فرمایي چې پرې دا وای چې سمامه څنګه پرې خو کنه دې روان شو. روان دي اخوا یو د مدینه منورې نه بهر یو صحرا واغې تلا چې هغه ته اورسید غسل وکړو. چې غسل وکړو سګوري چې بیا را روان دي بیا مسجد نبوي ته روان دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایله ته بیا واپس رالی ته کوم پرې نه خو دې ځکه نه دا الله پاک پیغمبر دا ځل چې واپس رااله مکنه ما ته کلمه وایي دې راغله ما زه دې راغلم چې ما ته کلمه وایا دا لاس مبارک پر راکا د نبی اسلام په لاس کې خپل لاس کې خو کلمه ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او بیا ورته ویل دا الله پاک پیغمبر ما ته پکړو کې بدترین کله ناخوخه کله چې هغه مدینه منوره وستا د وجه زما د مدینه بدې شوله ستا د وجه زما د مدینه بدې شو دومره مې د دین نفرت او ما ته بدترین مخونو کې ستا مخو زما ستان د مخ نه ډیر زیات نفرت دا الله پاک پیغمبر ووره قسم په الله چې په مخ د زمکه راته خوخ کله وسته دغه مدینه منوره ده او په مخونو کې راته خوخ مخ چې د الله پاک پیغمبر هغه ستا د مخ مبارک ته ما دا 3 ورځې ولیدل تاسو په ستر پورې تړلې ما خو دا 3 ورځې ما کتل چې تا او استاد صحابه کرامو اعمال څنګه دي. مو خو سلیدلی نو مو خو د اسلام نه خبرو دا خو ما هر څه په دې جماعت کې بخپل سترګو ولیدل. هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاقونو متاثر شو. دا الله پاک پیغمبر ما درته کنسل کړی دي ما په بد نوم یاد کړی کومه ته تمه لو شوی ما ستا مر خپل فخر محسوس او ما خپل فخر غاڼو خدای الله پاک پیغمبر ستا د سر دشمنو ما تا ته کنسل کړیو 3 ورځې راته تا د اسلام پیش کو ماته نه انکار وکړو بیا دې معاف کړم چې زه کوړته ځم بیا دې معاف کړم چې کوړته ځم. الله پاک پیغمبر داسې اخلاق صرف د الله د پیغمبر کې دي چې د بل چا نشي کېدی.